جمهوریت لکه غر ودرېږه د افغانانو دعاګانې تا سره دي په واړ بابا. جمهوریت موږ ته وساته تاریخ به ونیسي ستا نوم په ویاړ بابا. زموږ زمریه دننه شه میدان ته چې په نوم د شجار بابا. زوی د احمدشاه یې ورور د امان الله یو لښکر تا سره دی ولاړ ودرېږه د ننګ په لاړ بابا. نړۍ تا پیژني پوهېږي چې افغانانو کې نشته خبره د داړ بابا. د هر افغان د اوښکې انتقام په خپل لاس واخله خدای دې تل وساتي همداسې امانتدار بابا. توره په ملا وتړه جمهوریت موږ ته وساته چې قلم په لاس کې ونیسم ولیکم جمهوریت دې وي تل پایدار بابا. سرغوڅ کړه د دښمن چې سوکالۍ ته شي لاره هوار بابا. هغه چې تویوي زما د ورونو او خویندو وینې هغه به هیڅکله نشي زما غمخوار بابا. مه پرېږده چې د پنجاب غلامان زما قلم رانه واخلي. که د افغانانو سوکالي غواړي دا ټول خاینان کړه مردار بابا. تر څو چې له پامیر ته راتګ زموږ بیرغ نه دي پورته کړی اشرف غني خان بابا ما سره به نه وي کرار بابا. لکه دارلمان ماڼۍ ودان کړه دا هیواد چې بریا دې هر افغان وکړي اقرار بابا. زما دعاګانې تا سره دي ته لاړ شه میدان وګټه چې سهار شي درته زار بابا. تل دې وي جمهوریت ژوندی دې وي جمهوریت ژوندی دې وي افغانستان.